درنو لیدونکو السلام علیکم. کابل کې د طالبانو په پلوۍ د ښځو مظاهره وشوه. شاوخوا 300 میرمنو چې سر تر پښو یې ځانونه پټ کړي وو پرون یکشنبه د سپټمبر په 11 په کابل کې د شهید رباني په پوهنتون کې راټولې شوې وي او د طالبانو د پالیسیو ملاتړ یې کاوه. ځینو میرمنو چادرۍ او ځینو نورو تور نقابونه اغوستي وو او ان ځینو یې د لاسونو د پټولو لپاره دستکشې په لاس کړې وي. د مظاهرې تنظیم کوونکي وایي چې د مظاهرې ګډون کوونکي محصلین دي. د دغو میرمنو د طالبانو د حکومت په پلوۍ ویناوې وکړلې او هغه میرمنې وغندلې چې په دې تیرو څو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پر ضد مظاهرې کړې وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې مظاهرو نه وروسته په یوې اعلامیې کې وویل چې تر دې وروسته هیڅوک نشي کولی په هغو مظاهرو کې چې قانوني مراحل یې نه وي پوره کړي برخه واخلي. طالبانو په ځینو پیښو کې د میرمنو سره زور زیاتی هم کړی دی چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ یو شمېر غربي هیوادونو د طالبانو دغه کړنې وغندلې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مظاهرې اشوب او مظاهره کوونکي اشوبګر وبلل. یوې میرمنې چې د طالبانو په پلوۍ په مظاهرو کې ګډون کړی و په تیر حکومت انتقاد وکړ او وی ویل چې د حکومت نه یې ناوړه ګټه اخیستله. دې میرمنو ویل هغوی تیر حکومت میرمنې د ښایست په اساس استخدام کولې. د شباني عمري په نامه یوې میرمنې مظاهره کوونکو ته په وینا کې وویل چې د طالبانو د دې پالیسۍ سره موافقه ده چې میرمنې باندې به باید ټیکری په سر کاندي. هغې وویل چې هغوی چې حجاب نه اغوندي موږ ټولو ته زیان رسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.